ودرېږه دا خوږ د تکبیرونو اواز اورې چا په ترنم کې د کوم شاعر جنازه وکړه. سلام ستړي مشئ. د پټو لالونو د ادبي خپرونې درنو ملګرو ستاسې ادبي ملګری احمد الله وپایم او د پټو لالونو په ادبي خپرونه کې سرکاڼو ولسوالۍ مسلم آباد سیمې ته راغلی وو. دغلته خوږ ژبې شاعر ښه لیکوال خالد خان اوسیږي. د ډېری ملګرو په غوښتنه د ډېری ملګرو په فرمایش د یو څنګ ته راغلی وو. د دې نه به خوږې غزلې نظمونه ریکارډ کوو تر تاسو یې در رسو. خالد خان د پټو لالونو په ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات سلامونه مینه او ژوندی اوسې هر کله راشي. مننه. خالد خان ستاسې د نامې او د څېرې اشنایي ډېری ملګرو ته شوې ده، ډېری ملګري مو پېژني. راځي په لنډو کې ستاسې لنډه پېژندګلي اورو، د هغې نه وروسته خپرونه شروع کوو. سم. زما نوم خالد خان دی، اصلي د شګل یم او اوس فعلا په مسلم آباد کې اوسېږم. او شاعري د څونه وخت نه کوئ؟ شاعري تقریبا ما په اووم صنف کې شروع کړې وه. ډېر ورکوټیوال نه مې شروع. لاول خو شاعري داسې ماته ګوډه وه او بیا د ملګرو په ډاډ باندې مطلب شاعري ته مې دوام ورکړو. تر دې حده مې ځان راورسه. اوس تاسو په ډاډ باندې دلته ولاړ یم. راځو د دغه درنو ملګرو د شعري ذوق د خړوبتیا په خاطر په دغه لومړی کې یو غزل اورو، د هغې نه وروسته کوشش کوو یو دوه پوښتنې وکړو، نور شعرونه واورو، ترنم واورو. مهرباني. اول به غزل وایم. غزل نه مخکې یو دوه بیته دي وایي چې نوم یې په جهان د آفتاب بریښي، مینې ټولې د نړۍ یې شاته پریښي. نوم یې په جهان د آفتاب بریښي، مینې ټولې د نړۍ یې شاته پریښي، او خدای داسې یوه رتبه مور ته ورکړې جنتونه یې په پښو کې ورته ایښي. بیا غزل دی وایي چې بې وسه یمه خو وران نه یم، د چا دښمن د ارمان نه یم. بې وسه یمه خو وران نه یم، د چا دښمن د ارمان نه یم، د وفادارو خلکو یار یم، ترې نظارېږم په ځان نه یم. د چا د زړه خاښونه نه رجوم، د چا د زړه خاښونه نه رجوم، زه ګورې سپرلی یم خزان نه یم، د خان بچي ده تکبر توبه توبه، زه د چا دولت تاریان نه یم. بیا ووایه. د خان بچي ده تکبر توبه توبه، زه د چا دولت تاریان نه یم، او زما په دغه نوم دوکه شولې ته، زه خالد خان یم خان نه یم. ډېر ښه دی. ډېره زیاته مننه کوم خالد خان. ډېری ملګري وایي چې کله باد وي نو پاڼې خوځېږي. هر څوک چې مین شي شاعر کېږي. خالد خان چېرته مین و یا بله کومه پېښه وه؟ عاشق خو نه وم، مین نه یم، او بس د خپل ذوق نه بس دا شاعري شروع کړې ده. ډېر ښه دی. راځو د خالد خان ترنم او غږ انتخاب هر څه د ستایلو دي. راځو د خالد خان د کړي رنگ پرنګ جانانا، پتا پسې باس کم بنګ جانانا، نخری د کړي رنگ پرنګ جانانا، پتا پسې باس کم بنګ جانانا، زما خوشحال زندگی جوړه کا، زما خوشحال زندگی جوړه کا، د دې دنیا نه یم تنګ جانانا، پتا پسې باس کم بنګ جانانا، چې ستا د تن په کې خوشبو پرته وي، چې ستا د تن په کې خوشبو پرته وي، له پیوي راکاسو لونګ جانانا، پتا پسې باس کم بنګ جانانا، زه د دنیا غمونه څه کومه، زه د دنیا غمونه څه کومه، چې ستاسې یمه څنګ په څنګ جانانا، پتا پسې باس کمه بنګ جانانا، ستا نه خفه دی ورشه پای سوا، ستا نه خفه دی ورشه پای سوا، لږ د بنګړو لا ورکه شړنګ جانانا،
پتا پسې باس کم بنګ جانانا د خالد زکا پتا واس نرسی د خالد زکا پتا واس نرسی پزان دی ایخې د قلنګ جانانا پتا پسې باس کم بنګ جانانا نخری دی کړي رنگ په رنگ جانانا پتا پسې باس کم بنګ جانانا. ډیره زیاته مننه کوم خالد خان د غږ خواږه مو خدای دغسې تل تر تازه لره. زموږ د خپرونې وخت هم ډېر مختصري راځو په وروستۍ کې یو نظم اورو که نظم مو لیکلی وي مهرباني. صحیح ده ولې شته دی. وی منم تا ډېرې خوشحالۍ واغستې ډېرې شوخیان یو خوښۍ واغستې لوی مقام ته پکې ورسېدې تا په دولت باندې چوکۍ واغستې لوی مقام ته پکې ورسېدې تا په دولت باندې چوکۍ واغستې او خدای خبر چا باندې دې ووجل خو تا په سر ورته روپۍ واغستې خدای خبر چا باندې دې ووجل خو تا په سر ورته روپۍ واغستې اسې بس د ګناه وکړله اسې بس د زندګۍ واغستې اسې بس د ګناه وکړله اسې بس د زندګۍ واغستې په دې پیسه به کاروبار وکړې منم په غر کې به پلار وکړې د څو ورځو نه به خوند واخلې د څو ورځو به خمار وکړې خو په دې درته قسم تېروم که پس د مرګه پې کار وکړې خو په دې درته قسم تېروم که پس د مرګه پې کار وکړې دا دولت در څخه پنه فورې په خدای که قبر له سینګار وکړې او په دې هر څه به ته ښه پوه شي خو چې خدای ته استغفار وکړي. ولې مې وینه په پیسه خرڅوي ولې ګولۍ مې په سینه خښوي اوده ضمیره لږ راویښ شه که نه په خپل افغان باندې دا څه کوي او ایسه لږې شان صحنې له لاړ شه د چا کور ته جنازې له لاړ شه په دې ځوانانو باندې ډکې شولې ته خو ظالمه هدیرې له لاړ شه په ما او تا ښه متبر دی په تا یو بل هم زورور دی ته به د هر څه نه خبرې که نه هغه د هر څه نه خبر دی او یو ورځ د رب حوزې له به ځې یوې داسې نندارې له به ځې که پیسه داره یې نو ځان له به یې زما سه یو شان هدیرې له به ځې بېشکه او ستا خوښه ده ستا واک دی تا په دغه خوله کړی خسخاک دی او که تا ښه وخوړه چېرته به ځې ستا بدن هم د چینجو خوراک دی نوی زه د دولت خلاف دی نه یم ستا د شهرت خلاف دی نه یم مسلمان یې په لمبو مې پیرزو نشي په خدای چې د عزت خلاف دی نه یم او د هر چا خوله کې سلام جوړ که د هر چا خوله کې سلام جوړ که د عمر غوندې نظام جوړ که د خلافت دور مزه وګوره دا قانون دی په کلام جوړ که د هر چا خوله کې سلام جوړ که د عمر غوندې نظام جوړ که د خلافت دور مزه وګوره دا قانون دی په کلام جوړ که او زما د ولس هر یو ارمان پوره که د دوی نه شوی هر تاوان پوره که زمونږ نیمګړی دا داستان زمونږ د نوي ژوند آغاز شروع که زمونږ نیمګړی دا داستان پوره که او زمونږ کاته خو صرف تا ته دي ستا سترګې اخر چاته دي زمونږ کاته خو اخر تا ته دي زمونږ کاته خو صرف تا ته دي ستا سترګې اخر چاته دي دغه پل په لاره ښه کېده ستا وختونه پاتې ماته دي او زه د خپل مشر احترام لرمه په هر سپینګري باندې پام لرمه زه خو دا دومره ګیلې ځکه کوم زه مې نظر په ولس مدام لرمه او نوره خوشحالي شي ته غم مشي ته راته ښادي شي ماتم مشي زمونږ مشره تل ژوندی دی زمونږ د سر سوری کم مشي او که ترخه د ته یې خوږه وګڼه دا د ولس یوه فیصله وګڼه زه چا څه د زور خبرې نه کوم زما خبرې یوه ګیله وګڼه او زمونږ تن یې زمونږ ځان واکداره په تا به نه پرېږدو خزان واکداره که وخه راغې د خالد کپرۍ په ځان به ووینې قربان واکداره ای زمونږ مشر په هر څه پوهېږي د دې غریب ولس په زړه پوهېږي ستا کابینه د ته یې ښه جوړه که خالد ماشوم دی په څه نه پوهېږي ډېر ښه دی ډېر لوړ نظم ډېر ښه خیالات ډېر ښه الفاظ په ډېره ښه نقاشۍ باندې بند په بند شوي خالد خان ډېره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې دې راته وخت راکړو غزل دې راډالۍ کړو ترنم او نظم په وروستۍ کې دغه درنو ملګرو ته کوم پیغام رسول غواړئ مهرباني ټول اورېدونکو لیدونکو ته مې دا پیغام دی چې یو بل سره مینه وکړي د اتفاق نه د کار واخلي د حکومت سره ملاتړ وکړي او تعلیم ته یې ترجیح وکړي ډېره زیاته مننه کوم او اخر کې مې دا غوښتنه ده چې
ټولو لیدونکو نه چې دا چینل دې سبسکرايب کړي. مننه. ژوندي اوسئ کور وطن. د پټو لالونو د ادبي خپرونې درنو ملګرو، تاسې را سره په دغه خپرونه کې خالد خان واورېدو. واقعا چې ښه غږ خال پاس ښه نقش بندي یو ځل بیا چې ستاسې مخې ته د یو ښه شاعر ښه ملګري سره راځم، تر هغې مو په پاک رب سپارم. ښه وخت ښې شپې د لوی الله پامان. ډېره زیاته مننه.